د ملا هیبت الله دوه تازه او زبردست فرمانونه ښکاري چې له طالب چارواکو خوښ نه دي. بلخوا جنرال مبین څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د اسلامي امارت رهبر په یو تازه فرمان کې چې د چارو ادارې عمومي ریاست له لوري خپور شوی لیکل شوي د اماراتي ادارو چارواکي او مامورین د وزارتونو او تدارکاتو په قراردادونو کې د داوطلب په توګه ګډون نشي کولی. پخواني حکومت کې به چارواکو د دولتي قراردادونو ترلاسه کولو لپاره ځانته شرکتونه جوړول او د وروستۍ کې یو شمېر طالب چارواکو هم همدا کار شروع کړی و. دوهم، هیبت الله وایي ادارو کې خپلوي پالل راته د منلو نه دي. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله په یو تازه فرمان کې ویلي هغه کسان د له دندو ګوښه او پر ځای د نور وړ کسان وګمارل شي چې په دولتي ادارو کې د خپلو پلرونو په واسطه له دوی سره یو ځای ګمارل شوي او یا هم د انډیوالۍ له لارې ګمارل شوي وي. په فرمان کې همدا راز ټینګار شوی چې د ګمارنې پر مهال د خپلوۍ او شخصي اړیکو ډډه وشي. یا د دې وي چې حتی یو شمېر طالب فعالان هم د یو شمېر طالب چارواکو لخوا خپلوي پاللو او انډیوالیزم څخه سر ټکوي. جنرال مبین لیکلي ډیر ښه کار وشو، خو پوښتنه دا ده چې داسې ولې شوي. هغه چې جهاد ته یې پلمې لټولې زامن یې تر څنګ کېنولي وو، اوس یې څنګه ریاستونه او معاونیتونه ورکړي. دا خلک به الله تعالی ته په کومو سترګو ولاړ وي. جهاد ته د ملا ماته او اوس د زامن او غیګان تر زامن او داسې نور رامخکې کړي دي. نن به له دغه فرمان وروسته سخت مایوسه او شرمنده وي. که چیرته زه وای نو په نره مې استعفا کوله او له ملت او خدای نه مې بخښنه غوښتله. دا ډیر په سختو قربانیو راغلی نظام دی. په الله قسم چې داسې به وشرمیږو لکه مخکیني جهادي رهبران. اوس هم فرصت شته توبې وباسئ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.